دا رکشې لګولې په دې پوه نه شولم د لمبر پلیټ په ځای د فضل عکس لګولی دی دا بل څوک دی رئیس دی کنګ پاچا کنګ پاکه دی راغلل روجا مسلمانو تیاری وکړئ دا جنتی میاشت د پاکي ډیر عاجز وکړئ راغلل روجا مسلمانو تیاری وکړئ دا جنتی میاشت د پاکي ډیر عاجز وکړئ راغلل روجا پک ډیر عبادت وکړئ دا فانی دنیا د تیاری د قیامت وکړئ شپه ورځ یوا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمون ګران رور ولسم رمضان ته راغلی دی اوس په برقي ویل چیر کې راځي. الله دې پرې رحم وکړي. صحیح دی؟ خوشحاله رمضان نه خوند اخلي؟ خبرې وکړه خبرې. السلام علیکم ټول مسلمانانو ته ولسمه روژه مبارک وي او زه د اتا ساتم زه د ټولو مسلمانانو ساتم چې زه سخت اخلاص کړم ما د برقي ویلچر هغه برقي ویلچر د موږ د بدن غوښې مو ورکوو تاسو ته نو الہی تا سوال ظاهر وکړئ دا جنتی میاشت پاکي دا رکشې لګولې په دې پوه نه شولم د لمبر پلیټ په ځای د فضل عکس لګولی دی دا بل څوک دی رئیس دی کنګ پاچا کنګ پاکه دی کنګ فضل دی ولا قلم یې ډالۍ کړی دی. یاره زنده باد. زه د قلم شوقي یم ښه د ګلانو شوقي نه یم خو د قلم شوقي یم. دا کومه سیلکي دا خو هیلکه زما لاس وکړه کې نه شي کولی چې خفا الله رضا کړئ شی لیکلی دی عطا جان یې پې لیکلی دی عطا خان یې پې لیکلی دی زنده باد. ستی وکړئ دا جنتی میاشت د پاکي ډیر عاجز وکړئ راغلل روجا مسلمانو تیاری وکړئ دا جنتی میاشت د پاکي ډیر څه شی وې ستا د سیکل مبارک رشوت نه دی دا وې دا خو سیکل نه بعد راوړو که نه او دا خو مینه ده مینه ورته مینه موږ کوو نفرت نه کوو نفرت دې رنګ ورک شي. زنده باد خوشحاله اوسئ. قدرمنو هېوادوالو دا بیچاره ډېر په سخته راتلو اوس الحمدلله خپل ویلچیر دی او ښه په راحت کې راځي. باید کوشش وکړو د معذورو سره مرسته وکړو موږ الله دې د داسې حالت نه هر مومن مسلمان وساتي. خوشحاله اوسئ کور ودان. راځئ زموږ ملتیا وکړئ دسترخوان تیاري روجا مسلمانو تیاری وکړئ دا جنتی میاشت د پاکي ډیر عاجز وکړئ راغلل روجا مسلمانو تیاری وکړئ دا جنتی میاشت د پاکي ډیر عاجز وکړئ راغلل روجا پک ډیر عبادت وکړئ دا فانی دنیا د تیاری د قیامت وکړئ شپه ورځ یوا کړئ پک ډیر دینداري وکړئ دا جنتی میاشت د پاکي ډیر عاجز وکړئ راغلل روجا مسلمانو تیاری وکړئ
دا جنتی میاش د پاکی ډیر عاجز وکړی راغلل روجا پدې میاش کی برکتونه دي وخلق په هده چې پاکی ډیر نعمتونه دي خپلو گناهونو الہی تا سوال زاری وکړی دا جنتی میاش د پاکی ډیر عاجز وکړی راغلل روجا مسلمانو تیاری وکړی دا جنتی میاش د پاکی ډیر عاجز وکړی راغلل روجا پکش پاورز یوا کړی دغه شان مقدا چې خفا الله رضا کړی او بکړی ارمان کپدی میاش کی سستی وکړی دا جنتی میاش د پاکی ډیر عاجز وکړی راغلل روجا مسلمانو تیاری وکړی دا جنتی میاش د پاکی ډیر عاجز وکړی راغلل روجا میر وزیر دی تور ولیم خدایا پوهیږم هر عمل کی دین مګړیم کړما درته سوال چې خدای تراته معافي وکړي دا جنتی میاش د پاکی ډیر عاجز وکړي راغلل روجا مسلمانو تیاری وکړي دا جنتی میاش د پاکی ډیر عاجز وکړي راغلل روجا مسلمانو تیاری وکړی دا جنتی میاش د پاکی ډیر عاجز وکړی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنې ټول مسلمانانو الحمدلله ثم الحمدلله ولسم رمضان دسترخوان هم تیار شو. دا ځوانان ولنټیر دي د خپل د مور او د پلار او د کورنۍ صدقې جاریه ده. د کور دسترخوان پریښی راغلي دي خدمت ته چا د هغه پیوازانو د هغه مسلمانانو د مختلفو ځایونو څخه راغلي دي. د دې پر موږ حق دی، دا زموږ ستاسو میلمانه دي. الحمدلله ولسم دسترخوان هم تیار شو. الله دې د خپل رضا وګرځوي. الله دې د ټولو مسلمانانو حاجات مشکلات رفع کړي. الله دې په ټولو مسلمانانو ته صحت کامله ورکړي. دا وه د نن ورځې خپرونه د 19 رمضان. تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. ښه وه. سلام علیکم. میاش د پاکی ډیر عاجز وکړی راغلل روجا مسلمانو تیاری وکړی دا جنتی میاش د پاکی ډیر عاجز وکړی. الله که څوک بی اولاد وي کمله صالح اولاد ورکړي. الله که چا اولادونه وي کمله صالح ورته لوی کړي. الله که چا والدین ژوندي وي په عمرونو کې برکت واچوي. که چا والدین وفات شوي الله جنت الفردوس نصیب کړي. یا الله دې حاضره جمع کې زمونږ څومره وروڼه دي الله څه مشکلات به لري د خپلو خزانو نه ورته حل کړي. الله ټول مسلمانان د قرض نه په امان کې وساتي. د پاکی ډیر عاجز وکړی راغلل روجا مسلمانو تیاری وکړی دا جنتی میاش د پاکی ډیر عاجز وکړی راغلل روجا مسلمانو تیاری وکړی دا جنتی میاش د پاکی ډیر عاجز وکړی راغلل روجا